سعودي عربستان څه کړي دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. سعودي د افغانستان وضعیت ارزولو لپاره د اسلامي همکاري سازمان بیړنۍ غونډه را وبلله. سعودي عربستان د دوشنبې په ورځ د اسلامي همکاري پر سازمان غږ وکړ چې په افغانستان کې د روان وضعیت د ارزولو د بیړنۍ او ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د راتلونکي د دسمبر په میاشتې پر 18 نیټه اسلام آباد کې د دې ناستې د کوربتوب وړاندیز کړی دی. سعودي چارواکو غوښتنه کړې چې په دې ناسته کې د په افغانستان کې بشري وضعیت وارزول شي او د ناورین مخنیوي لارې چارې دې ولټول شي. عرب نیوز ورځپاڼې د سعودي چارواکو له قوله ویلي طالبان باید وهڅول شي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته د درناوی وکړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، ځکه دا حق په اسلام کې ورکړل شوی دی. سعودي چارواکو همداراز هیله ښودلې چې په دې ناسته کې به د افغانستان په تړاو پر مهمو موضوعاتو یو ګډ دریځ فرصت پیدا شي. د عرب نیوز ورځپاڼې لیکلي تمه کېږي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د امنیت او ثبات او واکمنۍ په بشپړتیا په اړه هم خبرې وشي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.